د ملکن ټي وي قدرمنو کتونکو نن موږ راغلي یو میردي ته او میردي په ګورنمنت های سکول کې چې د تګ افوار فاینل مقابله وشوله دا د درګۍ د میردي کلي چې د دوی د فاینل وګټلو په ډسټریکټ کې او د سوات لچ د تاڼه بتګرام لچ د دوی ماته ورکو او دوی په رازو په دې اغله باندې د میردي های سکول پرنسپل صاحب سره خبرې کوي چې د اغله دوی سوي جی ایچ اس اس غنی ډری ټیم دی د رسکشي د دینه مخکې نور مقابلې شوې دي هغه مونږ ټلې دي په 2-0 باندې دا فائنل د ډسټریکټ دا مونږ ګټله د دین علاوه پروس کل چې کوم مقابلې شوې دي د ډیویژن د ډسټریکټ د ډیویژن د صوبې دغه ټول په صوبه کې موږ سیکنډ پوزیشن وو په ډیویژن کې زموږ فرست پوزیشن وو په ډسټریکټ کې زموږ فرست پوزیشن وو او دا مسلسل د 2-3 کالو راسي دا زموږ د غنی ډری ټیم فرست پوزیشن اخلي دا د دې ملګرو د کوشش او د دې الکانو د جذبې او د طاقت په وجه باندې دي په دې کې بایو میکانیکل اصول استعماليږي هغه په وجه باندې دا لکان خپل کامیابی ترلاسه کوي دا د ډسټریکټ مقابله و مونږ په دې کې فرست پوزیشن واغسته مونږ د دې متعلقه کمیټې د دې ګراوند د انچارجانو پورا مشکور یو ډیر په خطر قبانه د میچ کم دی د تنظیم ارینجمنت کړو او مونږ د ټول سټاف شکریا ادا کوو او مونږه مخکې پروس کا سیکنډ پوزیشن په صوبه کې اغستو په دې کې ما سره د حضرت یوسف خان صاحب ډي پی صاحب او زه تاجدار الله په خپل مونږ دې سره ډیره مینه لرو په دې وجه باندې الکان هم را سره ډیر کوشش کوي او مونږ دا گیم په مخ روان کړی مونږه غنی ډیره هایر سیکنډري سکول والا سټاف او دا شاګردانی انکو رازو واز د وینر ټیم کپتان لچدي په دې اخله سوي دا زمون خوش قسمتي و الله رحمانه پال ډیره واچولې بل زمون د سرجګانو زمون سره مهنت ته هغه را سخواري کوي په دغه وجه مونږ باندې گیم وګټو او بل د ټول سټاف ډیره شکریا ادا کوم قدرمنو کتونکو رازو سیکنډ پوزیشن دی واغستلو رازو دی کپتان سره خبرې کوي چې په دې اخله دوی سوي موږ د خطر قمندې لوي تر ورسېدو د استادانو په مهنت باندې ورسېدو او خپه خطر قاندې لبګل هو موږ د ډسټریکټ ملکن د سپورتس دا ټورنمنت د 22 اکتوبر نه شروع شوه دی او ان شاء الله د 16 نومبر پورې چې کوم دی دا جاری او دا ټورنمنت چې کوم دی اټ ا ټایم په دوانه تحصیله بټخېله کې او درګې کې چې کوم دی اټ ا ټایم روان دي او میجر چې دی کوم ایونټس دي تقریبا سر ته رسیدونکي دي نن به ان شاء الله سبا اخیری د کرکټ چې کوم دی فائنل دی توتکان ګراوند کې او دینه بعد زمونږ ادبي مقابله کیږي زه د ټولو ضلع چې کوم منتظمین دي ګراوند انچارج دي د غي ټولو اړه د خلاص شکریا ادا کوم چې ټورنمنت ډیر په خولي ماحول کې په خوشګوار ماحول کې چې کوم دی هغه اختتام تر رسیدو دی او د خوشاله خبره پکې داره چې ډېر ښه پلیئرز چې کوم دي هغه پکې مخې ته رااله او دا ټورنمنت دا مقابله دا چې کوم مقصد د لپاره مونږ کوو نو هغه مقصد چې کوم دی هغه پکې پوره شو بلکې کوشش زموږ دا و چې سټوډنټس چې کوم پلیئرز دي هغه ته مونږ دا خبره پکې کړو چې دا مقصد زمونږ د یو بل شکست ورکول نه بلکې کم کسان چا چې ځان کړولې دي کم چې حق دی حقدار دی هغه ته حق ملاو شي او چا کې څه پوتنشلز دی هغه برسېره شي هغه مخکې ډیویژن ته او داغې نه بعد صوبایي ته او د صوبایي نه بعد کوپای کې صلاحیتونه وي نو چې هغه د نېشنل لیول ته لاړ شي هغه نه صرف د خپل خاندان د خپل علاقې د خپل سکول د خپل مور او پلار د هغې نوم روښانه کړي د هغې سره مونږ هم په هغې باندې فخر کوو چې زموږ یو شاګرد چې کوم دی هغه د دې سکول نه راووت و هغه د صوبایي او قومي لیول ته ورسېدو د نننۍ مقابله د رسکشۍ فاینلو کوم چې د غنی ډېرې ټیم ډېر په ښه مارجن سره وګټو زه د زړه د کومې نه د غنی ډېرې ټیم ته چې کوم دی رسکشۍ ټیم ته مبارکي وایم او د هغې سره چې کوم رنر اپ دی هیبتګرام سکول هغې ته مبارکي ورکوم چې هغې خپل ټیم چې کوم دی دې لیول ته راغی او په ضلع کې هغې دویم پوزیشن حاصل کو د رسکشۍ کومه مقابله د ګورنمنت های سکول میردي په ګراوند باندې وشوله په دې کې د ټولې ضلع د سکولونو شرکت یقیني شو اوس اخیری میچ پکې د ضلع په سطح باندې ګورنمنت های سکول غنی ډېری وګټه زه هغې غنی ډېری های سکول ته د دې ګټنې په دغه مبارکي ورکوم او د ګورنمنت های سکول هیبتګرام تحصیل سوات کم ټیم چې سیکنډ رالو هغې ته هم مبارکي ورکوم چې هغې د تحصیل نور میچونه ګټلي ضلع کې اگر چې هغې شکست وخوړو خو لوبه کې شکست خوراک هغه شکست نه چونکې د لوبې کې میدان ته ضلع ته راوتل دا هم یو بادري ده لهذا هغې ته هم زه د خلاصه مبارکي ورکوم تونکو تاسو میچ ولیدلو او په خپل سترګو باندې او اوس مونږ په اخیره کې د بلال سردار احمد خان کیمرمین سره اجازه غواړم د الله پامان.